د پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې سرپرست په داسې حال کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال مولوي سید احمد بنوري ملتیا کوله د دې ولایت سره رود ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د طوفان ځپلو کورنیو د پښتونې سربیره له هغوی سره نغدي مرسته وکړه. د پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې سرپرست مولوي نورالدین ترابي نن د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې هم د ټپیانو پوښتنې ته تللی او دوی ته یې د ډاډګیرنې وړاندې کولو سربیره له دوی سره نغدي مرسته هم وکړه. نوموړی وایي په دغه نغدي مرسته کې چې د امیرالمؤمنین په ځانګړي حکم ترسره شوه د هر شهید وارث ته 100,000 او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ په پام کې نیول شوې وې. علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د خوا څخه موظف سولو نغدي پیسې راکړلې چې تاسو ولاړ سئ د مریضانو پوښتنه وکړئ او هر مریض ته چې سخت مریض یې 50,000 افغانۍ یا 40,000 یا 10,000 ورکوي د خپل زنجیر سره او هر شهید ته 1,00,000 افغانۍ ورکوي. په همدې حال کې د وړمې ورځې د شدید باران او طوفان له کبله زیانمن شوي اشخاص د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه کوي او وایي پر وخت ورته رسېدنه وشوه او هیله مند دي چې له دوی سره مرستې لا زیاتې شي. خان آغا او محمد ګل په دې تړاو داسې وایي. سلطانپور کې ومه جومات ته مې ترای ورکوله بس هغې مې ځان راخطا کې او دیوال راباندې راخطا شو. هغې نه پس نو نیم پوه شوی. خوشحال یم ډېر زیات او اسلامي امارت نه ډېر مننه. چې موږ سره کوم کومک وکړو موږ ډېره خوشحاله یو. الله دې کامیاب کړه، الله دې دو سرلوړي کړه او داسې یو نظام چې الله پاک چلول کې اسلامي نظام چې راشي د خپل دغه پوښتنه وکړه دا ډېره غټه دغه خبره ده، قیمتي خبره ده چې تا له والي یا راشي او ستا د مریض پوښتنه وکړه دا خو ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده، فخر خبره او الله دې دو کامیاب لري. باید یاد شي چې د تېرې دوشنبې په ورځ مازدیګر ناوخته د ننګرهار سره رود ولسوالۍ سربیره جلالاباد ښار او یو شمېر نور ولسوالیو کې د شدید طوفان له امله لسګونه خلک شهیدان او سلګونه نور ټپیان شول چې ډیری یې د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي وو. له دې سربیره دغه طوفان له امله د خلکو کورونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي دي.